کله چې اول قرآن کریم ته سپکاوی وکړ هغه یې وسوځولو او په دې اړه افغانانو کوم غبرګون او چیرته ښکاره کړ. ویډیو خامخا تر اخره وګورئ او د ویډیو اخر کې مو راسره خپل نظر هم شریک کړئ. د سویل ختیځ په خوست ولایت کې سلګونه کسان په سویډن هیواد کې د دغې کړنې پر ضد لاریون کړی چې یو اعتراض پر مهال د قرآن کریم نسخو ته ورته کړی و. لاریون کوونکو نن څلورم سلواغې ماسپښین د سویډن هیواد د ضد شعارونه ورکول او دغه هیواد ملي بیرغ ته یې ورته کړ. دوی همداراز له اسلامي هیوادونو غوښتنه وکړه چې دا سویډن هیواد پر حکومت فشار راوړي ترڅو قرآن کریم ته په سپکاوي پیښه کې د ښکېلو کسانو ته په اعلاني ډول سزا ورکړي. تېره شنبه د سویډن ډانمارکي سیاستوال په مشرۍ ترکیې سفارت مخې ته په یو لاریون کې د قرآن کریم نسخې وسوځول شوې چې دې پیښې په ګڼو اسلامي هیوادونو کې د خلکو سخت غبرګونونه راپورولي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له لوري هم په یو اعلامیه کې دا کړنه دیني مقدساتو ته ښکاره سپکاوی ګڼل شوی او د سویډن له حکومت یې د دغې پیښې د پلټنې او عاملانو ته د سزا غوښتنه کړې ده. بلخوا خلکو ویلي دي که چیرې رښتیا هم چې هیبت الله د کفارو ضد وي نو په یو اعلامیه کې د دې اعلان وکړي چې هر چا قرآن کریم سوځونکی مړ کړ زه ورته $1,000,000 انعام اعلان کوم او افغانستان کې پناه ورکوم. بیرته ورته نورو کسانو لیکلي دي چې هیبت الله به هیڅکله داسې کوم کار ونه کړي ځکه چې طالبانو امریکا سره دا هوکړه او وعده کړې ده چې دوی به نور هیچا په ضد کوم کار نه کوي او نه به هم ورته په دې هیواد کې ځای ورکوي.